باز کاری خرابم کرد امروی خودشم قمانده خودش امروی 4 نفرش. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو سرباز په ښځه د قمندان لخوا جنسي تیری وشو. په دې ویډیو کې به درته د هغې ښځې قصه وړاندې کړو په چا چې د قمندان لخوا جنسي تیری وشو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ریزه ګل هغه ښځه ده په چا چې جنسي تیری وشو. ریزه ګل قصه کوي چې د شپې خپل کور کې ځان ته وم، خاوند مې خپلې وظیفه کې و. د شپې به تقریبا 12 بجې وې چې د حویلۍ په دیوال 4 نفره راوختل. بیا زما کوټې ته رادننه شول، ما نه یې کمبله لرې کړه، ما چغې کړې، خو هغو مې خوله او لاسونه وتړل او د حویلۍ څخه یې د باندې خپل ځای ته وبوتلم. دا ښځه وایي چې د سرو زرو چیله راسره وه، هغه یې هم رانه واخیسته. غاړکۍ مې د سرو زرو زنځیر و، هغه یې هم رانه وشکو او په اخره کې 4 کسانو را باندې جنسي تیری هم وکړو چې اول سر کې یې قمندان و. ریزه ګل او د ریزه ګل خاوند وایي چې په موږ باندې ظلم او تجاوز شوی. موږ د افغانستان د دولت نه د انصاف غوښتنه کوو.